السلام علیکم او دا ګورئ دا کنیری وارف سټیشن دی. خلک د دې نه راوځي او زه هم ترې راووتم. دلته زه رالم. نن د زیارت ورځ د جنورۍ 13 تاریخ دی. زه دلته رالم. دلته یو وینټر لایټس پروګرام شو ده. دا د یو څو ورځو نه دا شروع ده او دا به د 15 تاریخه پورې چلیږي. زه نن تاسو ته دا د وینټر لایټس شو ښیم. دا رڼاګانې دي، مختلف قسم ښکلې رڼاګانې دو دلته جوړې کړي دي، بلپونه لایټینګ شوی دی. زه دا تاسو ته ښوول غواړم. دا ډېر اوږد پروګرام دی. دنیا دې له راغلې ده او تاسو هم د دې مزه زما سره وسکئ. دا ډېر ښکلی رنګونه دي د دې، لکه اودي، شنه، سره، زیړ، قسمه قسم څه ډېر ښکلی او دغه پروګرام دی. زه غواړم چې دا تاسو هم د دې کې د ځان سره ملګري کم او د دې د خوند نه خبر شئ. دا ډېر پیاوړی پروګرام دی او زه غواړم چې دا تاسو هم د دې د خوږوالي نه او خوند نه خبر شئ. دا د کنیری وارف او زه دلته ولاړ یم په یخنۍ کې، ځکه خو یوازې زه دې له نه یم راغلی، ډېره دنیا راغلې ده. تاسو ګورئ، دا به زه تاسو ته ټول ښیم او د دې بزه ده پکې، ځکه وله خلک راځي. بېمزې شي له خلک هېڅوک هم نه ځي. دا یو منلې خبره ده. خلک هغه شی خوښوي چې هغه د هغو په زړه او د هغو په مزغو باندې خلګي. نو دا زه تاسو ته دا ښوول غواړم او دا ګورئ ورته چې دا څنګه حل دی. ګورئ دا ګیر چاپېره دا رڼاګانې او د دې د خوند دا دغه دا چې کوم دی نو دا تاسو وینئ وینټر لایټس، ډیزلینګ لایټس ورته ویلی کېږي. دا د هغې یو قسم دی او ډېر مزهدار. دا زه تاسو ته دلته وړاندې کوم. نن زما سره په دې کې ملګرتیا وکړئ. ګورئ ورته. سټیشن ته بالکل مخامخ دا انفارمیشن سنټر دی. زه ورځم او د دونه څه انفارمیشن اخلم. دا ښکلی زلمی چې هم یې خوله خاندي هم تندی مالې د پروګرام یوه نقشه راکړه. دا ټولو خلکو له دلته دغه شانتې د پروګرام نقشې ورکوي او خلک د هغه نقشې مطابق بیا ګرځي. ما هم ترلاسه کړه. د نقشې مطابق د رڼاګانو په دې سمندر کې ورغوپه شوم. تاسو ورته ګورئ چې زما دا غوپې څنګه دي. ګیر چاپېره ښکلې رڼاګانې دي. ګورئ ورته څنګه مزه کوي. پوه شوې؟ او دا ډېره دنیا په دې کې زما سره روانه ده. ټول خلک ښه خوشحاله دی، ښه په مزه کې دی. یخني ده خو بالکل خلک د یخنۍ په دغه نه دی. هر سړی خاندي، خوشحالېږي او په دې رڼاګانو په دې ځنګل کې ګرځي. د اوبو د پوارو ته ګورئ او دا ګورئ ورته دا اوبه څنګه غولی خوري او څنګه مزه کوي. په دې کې دننه هم رڼاګانې کې اچولي دي او ډېره مزه کوي. ټول خلک ورته ډېر په حیران نظر ګوري. دلته د رڼاګانو نه منور د بینچونو ته ګورئ چې خلک پې ناست دی. زما ورته هم زړه کېږي چې پې کېناست دی. ګورئ ورته که ماته څوک میلاو شو چې زما کیمره ونیسي نو زه به پې بیا کېنم. دا میلاو شو، ګورئ ورته زه پې کېناستم. زه څنګه پکې ښکارم. ګورئ ورته د دې بېله مزه ده. ګورئ ورته شاباسي بوډا سړی په پړقېدونکي بنچ باندې ناست. سپینه ږیره او سپینه رڼا بنچ، د دې څه بېله مزه ده. ګورئ ورته دا مزې صرف په لندن کې دي. ګورئ ورته دا دنیا په دې کیني او پاسي او تصویرونه پې اخلي او ویډیو پې جوړئ. دلته دې ماډل ته ګورئ. دا دغه دی خو داسې ښکاري چې د دې رنګ بالکل د سرو زرو په شانتې دی. ګورئ ورته دا ووینئ او دنیا ته چاپېره ده. ټول خلک د دې ګیر چاپېره تصویرونه جوړوي. ګورئ ورته دې ځګې ته ګورئ. بالکل د پرستان په شانتې سینري او سین او دغه وړاندې کوي. ته به وایې چې سم په پرستان کې ګرځم. ډېره مزه کوي. دې خوا ته اوبه، دې خوا ته رڼاګانې، دې خوا دا خلک چې هغه داسې ښکاري لکه دا چې دغه داسې ګوډاګان ګرځي. هغه واضحه د دوی دغه نه ښکاري. نو څه ډېره مزه کوي. نو دې ته ګورئ دا د پرستان شکل دی بالکل. دا یو کس شپېلۍ وهي، دته غوږ شئ. ګورئ ورته
دلته د هلک ته ما درخواست وکړو چې د دې سره زما ویډیو جوړ کړي. ګورئ ورته څه مزه کوي. سپینه ږیره د سپینو اوبو غلغلی او سپینې رڼاګانې څه میچینګ دی. ګورئ ورته څونه ښکلې ننداره ده. تاسو به هم وایئ چې یاره څه یوټیوبر دی. مزه کوي که نه؟ ګورئ ورته میچینګ دی که نه؟ ګورئ ورته. ښه ډېره مهرباني. تھینک یو ویری مچ ګای. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. دلته دې نظارې ته ګورئ. دا د تک سور دغه ګلونو ګلدسته ده او شاته دغه سپینې رڼاګانې سره ډېره مزه کوي. ګورئ ورته ډېر خوند کوي. دا دې خوا بله علاقه ده. د دې رنګ ته ګورئ. ګورئ بالکل د دې رنګ د هغه نور نه بالکل مختلف دی. په دې کې دا سیزونه هم داسې په مختلف ډیزاین کې کېښودي شوي دي. د دې رڼاګانې مختلفې دي او ډېر خوند کوي. خو د هوښیارو دي بلا ورکوي. هر څه په کمال جوړوي. دا ګورئ ورته د دې نظاره وکړئ. دا داسې دغه شانتې جوړ کړي دي او چې داسې دي زه په داسې زیات نه پوهېږم خو هغه داسې دغه شانتې دا یې کوي. ګوره چې زما فوټوګرافي په دې کې څنګه ده خو نه پوهېږم خو ډېر خوند دی. خلک ترې تاویږي ګیر چاپېره. ګورئ ورته دا داسې دغه شانتې جوړ کړي برغولي شانتې جوړ کړي دي په دغه یې ودرولي دي. دغه ګورئ ورته دا نو دا وایي نه دا برغولي دي چې رنګونه بدلوي او دغه کوي او دغه شانتې خبره ده. ګورئ ورته دا ډېره ده کمال. دا ما تپوس وکړو نو د جینۍ راته وویل چې دا کوم هغه ریکارډي باجې وي دا د هغې هغه ریکارډونه دي. د هغې شان ماډل یې جوړې کړي دي. په دې کې څه اواز شان هم راځي خو ما ریکارډ نه کړو او زه دې سره ولاړ یم. ګورئ ورته دا ګوره د دې څه مزه ده. ډېر څه خو دا ښه ذهن لکه دا کریټیو ذهن چې که نه دا د کمالي او دا په دنیا کې ښکلا ده. کریټیو ذهن د لاسه ده. دغه دی چې څه دي هغه ده خو دماغو دي په دې دنیا ده کې چې سم دي. اوس زما د ویډیو دې حصې ته ګورئ که نه دا ما د یو ځوان هلک له ورکړو دې زمانې چې دی نو دا اوس هغه جوړوي نو د دې د کوالټۍ ته ګورئ څونه مزهدار یې جوړ کړو. ګورئ ورته دا ډېره مهرباني. خدای دې خوشحاله لري. خو دا هر وخت خپلې خبرې او په دې باندې لکه هغه زمانې خلک پوهېږي. او دا ګورئ دا اوس یو بل دغه دی. دا دروازه شانتې جوړه کړې ده او دغه سره دا وینټر لایټس یې سره لیکلي دي. ډېر مزهدار دغه دی دا نظاره. نو ګورئ چې دا خوند څنګه دی. دا او دا دنیا ته ګیر چاپېره ورته تاویږي راتاویږي. خلک پکې تصویرونه جوړوي. دغه لایټونه په دغه کې دا کړي دي. خلک که ودرېږي خپل هغه دغه پکې کوي لکه تصویران پکې جوړوي او ویډیوګانې پکې جوړوي او دغه پکې جوړوي. ګورئ ورته او ګورئ د هلک ته ما ریکویسټ وکړو چې زما هم ویډیو جوړ کړه. ګورئ ورته اوس زه ورځمه دله مې کیمره ورکړه او ګورئ ورته زه پکې ودرېدم او ګورئ ورته کېناستم پکې پرلت مې پکې هم ووهو. راشه کوي ګورئ دا مزه لا په لندن کې بیله ده. ګورئ ورته. تھینک یو ویری مچ ینګ مین. تھینک یو ویری مچ فار هیلپینګ می. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. دې علاقې ته وارف وایي او په دې داسې ورځم ګورئ ورته چې دا ګوټونه یې څنګه دي. دلته هم ډېره دنیا ګرځي او ډېره ګڼه ده. ګورئ ورته د دنیا د مخلوق په دې طرف روان دی. زه هم داسې د دوی سره یو څو قدم اخلم ګورم چې دلته څه دي. خو ټول یې داسې دي چې د دنیا لایټونه دي چې دلته لګېدلي دي. پړق پړق جوړ دی او دلته په لندن کې زما یاد نه شي چېرته یو سیکنډ له بجلي تلي ما ته چېرته یاد نه شي. او دلته خو د بجلۍ څه کمی نشته. دا دغه دی. ګورئ ورته زبردست پړقاپړق جوړ دی. دلته د نور او رڼا یو بل داسې دی چې ورته ووایي چې میله جوړه ده د نور او رڼا. ګورئ ورته او دا بیا خو د قدرت ته انسان له عجیبه شان صلاحیتونه ورکړي چې د څه غواړي دی په دنیا باندې مخ کولی شي. دا ورته دا کمال یعنې د خدای طرفه هدیت دی یا شاید چې د دې د دنیا ته آبادولو هغه ډیوټي دله ورکړې ده. نو خو داسې یو څه شی نشته چې نه شي کولی. ګورئ ورته یو قسم دغه دی ازار رنګ ته ځای جوړ کړي. ګورئ ورته هغه مخامخ دغه سپین رڼا ښکاري که نه دغه له زه اوس نږدې ورځم او ګورئ ورته چې دا څه شی دی. د ورایه د دې دغه ته به وایي چې داسې لکه د ونې دي یا بوټي دي یا دغه دي. خو دا زه نږدې ورځم او تاسو زما سره به اوسئ. ګورئ ورته دا تاسو ته ښیم. زه په دې سړک وراوړم او ورمنډه کومه. زه ور روان یم. ګورئ ورته زه به منډه ووایم او تاسو صبر وکړئ. دوه خبرې دي.
ګورئ ورته ګورئ زه ورتاو شوم ګورئ ورته دا شی دی دا داسې ده لکه دغه ډانچه چې د مهي ډانچه چې ګورئ ورته عجیبه شی دی ګورئ یا چې دا درته وښیم ګورئ دا وینئ ګورئ ورته دا داسې دغه ډانچه جوړه کړې ده او په دې کې د څه کمال انساني دماغ دی خو چې دی څه کولی شي کولی شي ګورئ ورته دا دغه دی ګورئ دا مزه پکې لا بېله ده خو د ورایه ډېره مزه کول د نږدې چې ورله رالم نو اوس دونه خوند نشته ګورئ ورته زه اوس دا مزه یې بېله شوه اوس فول شوه ګورئ ورته ګورئ ورته ګورئ دا د مهي دغه جوړه کړې ډانچه جوړه کړې ده ګورئ وای شاباس زبردست خوند کوي او دنیا ورته ولاړه ده دنیا خو واقعي کمال دی دې ماشومې جنې ته ګورئ د چای سټال چلایي ګورئ ورته دا سټال ښه په مزه چلیږي دا بنګالي ژبه وایي انګریزي او بنګالي دواړه وایي ښکاري دا انډین خو دا بنګالۍ ده او دا ګورئ زه د دې رڼا کوونکي ډانچې خواته ولاړ یم څونه مزه کوي او دنیا د دې نه ګیر چاپېره تاو راتاو کېږي تاسو ورته ګورئ ډېر خوند کوي دا ځای ډېره مزه کوي اوس ته د ورایه د بله رڼا کوونکي دروازه ښیم ګورئ ورته دا څومره دنګه ده او د دې نه دنیا تاو ده او د دې د مختلفو رڼاګانو ده چې رنګونه بدلوي را بدلوي ګوري دنیا ته تاو راتاو کېږي ګوی زه هم بله خوا له رالم د نږدې نه یې ته ښیم ګورئ ورته د دې دا خوند وینئ ګورئ دا رنګونه بدلوي را بدلوي ګورئ ورته ګورئ دا ټول خلک تصویرونه جوړوي ویډیوګانې جوړوي هر چا خپله کیمرا او موبایل نیغ نیغ کړی دی په دې کې دونه اټریکشن دی ګورئ ورته ځوان بوډا چې څوک دی خو چې دلته ولاړ دی نو دی هسې نه دی او دی خامخا څه نه څه کوي ګورئ ورته دا د دې دغه دی د کمال خبره داسې دا ټیک خبره ده چې په څه کې لکه په خوږو پسې لکه د شاتو مچۍ چې کوم دی که نه هغه په خوږو پسې ځي په ګلونو پسې ځي نو دغه شان انسان هم په ښه والي پسې ځي زه هم بله رالم او زه هم ورسره خپل ویډیو جوړوم ګورئ ورته دلته ګڼه ده که ما ته پکې لږ سپیس میلاو شو زه هم ورسره خپل دغه جوړ کړم دلته دا ځوانان خلک پکې ډېر دی دوی چاله وار نه ورکوي خو زه پکې ځان له سلارو باسم نو ګورئ ورته ځه ښه شوه وار راغی ګورئ دا څه بل قسم دی ډېر زبردست ګورئ ورته پکې زه ښکارم زما پکې هم خپل دغه کار وکړو پوه شوې هسې ښکلی دغه دی دا که دا وینټر لایټس دغه چې دی پروګرام داسې ډېر دغه دی ډېره دنیا یې راښکلې ده پوره لندن دلته راغلی ګورئ ورته زبردست دونه دنیا یې راښکلې ګورئ ورته خلکو دې ګڼې ته ګورئ داسې مخلوق راغلی دی دې رڼاګانو کتلو راغلی دی د هر چا رڼاګانې خوښي د تیارې سره د چا دلچسپي نشته هر سړی د تیارې نه تښتي که هغه د جهالت تیاری که هغه د غریبۍ تیاری که هغه د بدعملۍ تیاری
خو تیاره د خلکو نه یې خوښه. د دې ځای نه دا دروازه سمه د نور په واره ښکاري. ګورئ ورته ټول داسې د نور او رڼا دغه کوي. دې ساین بورډ ته ګورئ، دا څونه مزه کوي. ګورئ ورته ډېر خوند کوي. دلته دې رڼاګانو ته وګورئ، ګورئ ورته څونه خوند کوي. زبردست، ډېره مزه کوي. راشه که ته ودرېږې، دا د زړه ډېر خوند کوي. ته به وایې سپوږمۍ او ستوري ځمکې ته راکوشوي او اتڼ کوي. خو دا خلک هم څه کم دی نه دی. ګورئ ورته ټول داسې په دواړو خپو په دوچکو روان دي. څه خوند یې جوړ کړی دی. زبردست، ډېره مزه کوي. رښتیا خبره داسې ده چې ډېر خوشحاله ماحول دی. ځوان بوډا ماشومان ټول په یو خوند روان دي. زه هم د چا نه کم نه یم. ګورئ ورته څه یې کوئ مې ښه. او ګوره ورته د کنیری وارف لیکلی څه مزهدار. ته به یې په واوره لیکلی دی. ګورئ ورته ډېره مزه ده یې وکړه. زبردست. ګورئ وسې زه د کنیری وارف مخې ته ودرېدم. ګورئ ورته سپینه رڼا راباندې راځي. ګورئ ورته څه خوند کوي چې زه هم پکې له ټول نه مخکې ځان ښکاره کړم. ګورئ ورته اوس یې خوند وکړو. ای شاباس. ګورئ ورته دا ماشومان دې خدای خوشحاله کړي. دوی زما ملګرتیا وکړه، لاس یې راته وړقه، د خوشحالۍ اظهار یې وکړو، زما ملګرتیا یې وکړه. اوس زه په دې بله کوڅه ورسر کېږم. ګورئ ورته د دې خوند بالکل بل شانتې دی. داسې بې شماره ګړی هم پکې لګېدلي دي. داسې دما خلک د مختلفو ښارونو یا ملکونو ټایمونه ښایي، خو ډېر خوند کوي. دا ځای بیا بل شانتې دی. د دې خپل یو رنګ دی. ګورئ ورته ډېره مزه کوي، ډېره مزه. اوس زه په یو ګران لار روان شوم. ګورئ ورته دا په پوړو باندې ګرځېدل دي. نو یو پوړی نه ده، ښه بې شماره دي. خو دا د یوټیوبرۍ حصه ده چې منډې به وهې. نو دا خواریانې پکې دي. که لګوټې دي په غلطه شو غورځېدی هم شي. خو بهرحال خدای مالک دی. ګورئ ورته دا یو نوی رنګ ښیم. د دې ځای یو بله خوند دی. ګورئ ورته دا دنیا روانه ده، زه هم ورسره روان یم. چې دنیا څخه یې هغه تام کې و. هغه یو ملګری دی، هغه وایي چې یاره one should not walk out of fashion. او نه هغه دغه شانتې خبره ده چې نوره دنیا څه کوي هغه به تام کې. دې رڼاګانو ته وګوره، دا په اوبو کې دننه دي. ګورئ ورته ته به سم کیک یې تیار کړی دی په اوبو کې. دا لاندې اوبه او په دې کې دغه رڼاګانو ته ګورئ. سټ زبردست. ته به په ځمکه کې سپوږمۍ راختلې ده. ګورئ ورته دا لا څه بېل قسم مزه ده چې دا یې دا څنګه کړی دی. په دې کې دننه لیمپول لګولي دي، که څه چلول یې کړی دی، خو ډېر ښه ښکلی دغه دی. دنیا ورته چې اریانه ولاړه ده. ګورئ ورته ټولو خلکو پسې کیمرې او موبایل یې راغوستي دي، تصویرونه جوړوي او دغه کوي او ویډیو جوړوي. ګورئ ورته او ګورئ ورته یو بل کمپیریزن درته ښیم. زما د یختو رنګ او په دې اوبو کې جوړ د دې سپوږمۍ رنګ بالکل یو قسم دی. دا دواړه چې کوم دي که نه بالکل ملکي کلر دی. ګورئ ورته زما یخته او په اوبو کې دا جوړ سپوږمۍ بالکل یو شانتي دي. ګورئ ورته که په دې کې پوټی څه فرق ونه هو. ما دې هلک له دا کیمره ورکړه چې هلته زما دغه جوړ کړه، دې سره تصویر جوړ کړه. ګورئ ورته او ګورئ کمپیریزن وکړئ. ګورئ there is no difference. زبردست چې دا تماشه ده تا مو ښیم. دې هلک زما ویډیو جوړ کړو. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. دغه پورته سور رنګ ریل چې دی دې ته ډیلار وایي
او ډاکلینډ لایټ ریلوی او دا بغیر د ډرایور چلیږي دا کمپیوټرایز دی او دا د 1985 نه دلته چلیږي دا وینه دغه مزه پکې هم قدرتي تور رااله مخې ده ما پکې دغه د خو اوسه پروګرام نه خو اسه پکې رااله ګوره ته د پاسه د پول لیکنه انو دا مزه پکې بیل وینه پدې کې دونه اټریکشن دی چې سلور طرفه ته نرخصي ولاړ دي او تصویرونه جوړه یې غیر چا پیره لکه سلور طرف ته دی باندې چې کوم نه خلک ولاړ دي او دا ټول لګا دي دا ویډیو او تصویران جوړه زبردست اټریکشن دی پدې کې کنه چې د غنو ته چې سیوایم دا ټول دغه زیاده د مصروف او هغه چې رش دغه چې کوم نه پوینټ هغه دا دی چې ډیر زیات خلک دی ته راجمه دی ګوري وته زبردست سخون کوي ورچا کمال نه دی دا چې ستا په هنر کې کمالي نه هغه بیا دشمن بلې هم صفت کوي دې پوینټ ته چې بیا دې لږ راواوړي نو ګوره وته یو خو دې لارې ته ګورئ چې دا په دوانه سایډه باندې دا لایټینګ دی سو داسې لکه بالکل لکه داسې د برستان هغه منظر پیش کوي او هغه ګورئ هغه چت ته ګورئ دغه دی او په دې کې باران کیږي د دې لایټونو سره دغلته باران راورېږي ګوره وته ګورئ وته دا ډېر داسې هغه داسې الکترونیکل ایرینګ دی ډېر زبردست ډېره مزه کوي دغه د دې ځای نظارې ته ګورئ سره د باندې چورلو که نه رښتیا به وایې څونه مسور کن اوه زبردست او دا ګورئ ښه زه دلته دا کله چې باران کېږي که نه دې ته یې اپل ور مخامخ کېږم خواته ورسره ودرېږم ګورئ ورته صحیح که وایي مې زما هم په هر ځای کې ځان ولاړ خوښ دی او که نه دا مزې خو کله کله دا ټکي چې راورېږي که نه دې ته خو زما وروسته فکر شو ګورئ ورته دا پکې لا بېله مزه ده اوی شاباسي دا خو جادو دی د سړي زامنو څه کمال یې کړی دی ګورئ ورته دا خلک ورته اریان دی ما ورته وروسته فکر شو ګورئ ورته دا د لوار د بټۍ په شان دی د تک سور دروازه ده داسې ده چې څه وایم ما دې هلک ته درخواست وکړو چې یار زما دا کیمره ونیسه چې ما ورسره تصویر جوړ شي د ورایه بیا ورځم ورپورې وځم پې چې پورې وځم بیا پته لګي چې دوزخي دروازه ده که جنتي دروازه ده خو هسې مزهداره ډېره زیاته ډېر خوند کوي د ورایه ډېره مزه کوي ډېر زبردست د هلک ډېره شکریه د زما دغه ویډیو جوړ کړو د مې شکریه ادا کړه ورځم اوس داسې ورپورې وځم چې څنګه کېږي د دې څه دغه دی په دې کې څه حکمت دی هسې ګڼه ورته ډېره ده ښکاري داسې چې دغه پکې دی څه نه څه کمال پکې دی ګورئ ورته ورغلم شاباسي څه ډېر خوند کوي زبردست راشه کې ګورې بلکې راشه که تودېږي پوه شوې دا مزه لا بېله ده ډېر دنیا ورته را دغه شوې ده شاباسي څه خوند کوي خبرې ډېر زبردست شاباسي دا وایي زه پکې ورغلم زبردست یاره خوند یې ډېر زیات دی تاسو به وایئ چېرې دا بوډا هم پاره کوی رسري خو اوس څه وکړم یاره ما نور څه شغل شته دی نه نو همدغه به کوم نو دغه هلک ته مې دا ورکړو هغه له مې کیمره ورکړه چې شاباس راځه راپسې خو دلته ښه دی خلک مهربانه دی پوه شوې هلک جینۍ چا له هم دغه وکړم نو داسې منډې را سره وایي ته به دا زما خپل ماشوم دی داسې دغه دی زبردست ښکلی خلک دی د دې ځای دا به منئ رښتیا خبره داسې ده اوسئ د دې بل طرفه نظاره وګورئ دا اوس زه پرې راوختېدم که نه اوس چې راوختېدم د دې نه پس ورته ګورئ څونه خوند کوي د دې طرفه څه بیا ډېره کلیر ښکاري زبردست زبردست ډېره مزه کوي
زبردست هسې ډېر دغه دی یو خوا پکې دی رسټورانټ ته وګورئ دا هم ډېر مزدار ښکاري د دې ډیکوریشن هم څه ډېر زبردست کړی دی ګورئ ورته څه مزه کوي هر څه په حساب سره ډېر زبردست تیار شوي دي او د موقع مطابق بالکل او په هغه سپین ټاور کې هغه اودي شانتې رڼاګانې بلکې 3 قسمه رڼاګانې ښکاره کېږي ځلیږي دنیا ورته ورغونډېږي ګورئ ورته زه هم ورځم چې دغه څه دي داسې دورای خو ډېر خوند کوي ګورئ ورته پړق پړق مختلف رنګونه دغه کېږي او دا داسې په کیوب ټایپ شکل کې راوځي ګورئ ورته چې داسې شی دی او داسې ټاور یې جوړ کړی دی دغه د دې مزه دا وینئ خو علم او کوم چې دا بیا ټکنالوژي کم کمال ته ورسېده نو دا د هغې برکت دی چې دا هر څه کېږي ګورئ ورته او په دې کې دا خلک ودرېږي دننه پکې ودرېږي ګوره ورته تصویرونه پکې اخلي دا پکې داسې دغه یې پکې جوړ کړی دی کوړنچنج یې پکې جوړ کړی که نه په هغې کې دا خلک دغه شي ګوره ورته ځوانان پکې دا مستۍ کوي ګوره ورته ځم ورغلم ښه خو په هغې کې ځای نه دغه کېږي زه هغه د ځای پکې وزګار خو شو ښه ورېږه ای شاباسي دې ته به ما ته ټیټېدلي ځکه دا شی ما د دغه حساب سره لنډ دی ګوره ورته ای شاباسي ممتن د ځوانانو سره دغه کې ودرو په قطار کې ودرو راشه کې ګورې باره ژوند دی دې کار څه راځي دې لږ زما دغه وکړو تھینک یو ویری مچ ینګ مین اوس په دې کوڅه باندې ورځم ګورئ ورته دا لا بل قسم دغه دی ګورئ دی سم یې داسې سنبال کړی دی پیمان چې ګورئ ورته څه پړق پړق جوړ دی زبردست هسې یو شی آبادول یا جوړول یا دغه کول که نه دا د انسان د پته لګي بیا چې یاره دا د کم کیلیبر دی دا د کم کمال او د هنر مالک دی د هغه آبادۍ یا یو علاقه د هغې د اوسېدونکو د عقل او پوهې د هغه علاقې چې کوم رنګ وي د هغې د بلډینګونو د هغې د میدانونو د هغې د سکولونو د هغې د هسپتالونو چې څونه لکه د پبلیک سرویسز دي او دغه دي هغې نه بیا چې هغه کم لیول دی نه هغې پته لګي چې دا سوسایټي څونه ډیولپ ده د انسان څونه باشعوره دی دا ګورئ ورته دا ګورئ دنیا له دې سیل نه راغلې ده ګورئ ورته ټول پکې ښه په مزه ګرځي خوند کوي ګورئ ورته دا وز زه د بلې لار ته راووتم ګورئ ورته د دې مزه وینئ شاباسي ته باید د اسمان ټول ستوري دلته راکوز کړي دي او د دې لارې دواړه طرفونو ته نیغ په نیغ ودرولي دي په ونو کې ورپنډلي دي ګورئ ورته څه مزه کوي ګورئ وسئ ما اوس زه دې طرف ته راووتم دا لار وینئ او دغه رڼاګانې وینئ او دغه څه د کمال ګورئ ورته دا پړقا پړق بل قسم دی شاباسي څه د کمال کار دی ګورئ ورته خلکو ته اریان ولاړ دی او دونه ګڼه چې څه یې وایم بیا دغه رنګونه شانتې دي ګورئ ورته په دې کې خپله یو دغه دی داسې وار په وار څه دغه کېږي ګورئ ورته انساني علم او پوهه کم لیول ته ورسېد او کمې ته به رسي دا خو چې څنګه د
وروسته جنریشنز راځي چې هغه به سي د هغو دنیا به بیا څنګه ډېر به مختلف وي. ګورئ شاباس زبردست. دغه د دې زمانې د هلکان ښه دي، دو په دې دغه باندې ویډیو میکینګ کې او په فوټوګرافرۍ کې ماهر دي. ما خو د آرټ هم نه شته. اچھا پوزه مې توره کړې چې رینګر یم، نور په شړنګ هم نه یم. رښتیا خبره داسې ده. ګورئ ورته دا مزه بېله ده چې وارف اور یو دغه کېږي، رڼا کېږي، دغه کېږي، بیا په ریورس اډر کې ځي داسې دا وینئ. دغه بیا را روان دي. ګوره شاباس زبردست. بالکل دغه دی. شاباس. په دې کې لا کم یو دغه دی، پوه شوې، ټول یو بل د پاسه دي. سړی کمینې هغې ته اریانېږي. په دې کې خلک تصویرونه وباسي. ګورئ ورته په دې رینګ کې چې کوم دی نو دغه شي، ما له خو دا چل نه راځي، زه خو به ردو دې ته وګورم. هسې به شاباس. ګورئ ورته شاباس. ګورئ شاباس. زبردست. مزې خبره دا ده چې په لندن کې یو سیکنډ له بجلي نه ځي. دا د ټول نه غټه خبره دا ده. نو که څه پروګرام وکړي که نه، او نه دا د هېڅ هم څه فرق نه پرېوځي. او چې چېرته د 18 ګنټې لوډ شیډینګ ده، هلته به دا پروګرام وام کړي، د هغې به څه فایده وي. ګورئ ورته دا وینئ، هغه ونې پکې لا بېلې ښکاري، دغه لا بېله مزه ده. شاباس. دا لا بېل بنیادم هر یو ته بېلابېل اریان شي، چېرې داسې دي. ګوره ورته شاباس. په دې کې هم دا خلک تصویرونه وباسي. ښه زبردست. ځه ما هم پکې ځان دغه کړو، پوه شوې. هغه هلک له مې دغه ورکړه کې که نه. دې ونې ته ګوره، ته بیا د سرو زرو نه جوړه کړې دی. ګورئ ورته د دې مزه بیا بالکل بل شانتې ده. دا یوه نه ده، دا بې شماره دي. داسې په قطار یې ودرولي، داسې یو دغه دی.
د دې خوند بیا بالکل بل شانته دی. ګورئ ورته یې اوی شاباس. دا د مزه بیا بل شانته دی د دې ځای. ګورئ نن مې تاسو د کمال ویډیو جوړ کړی دی خبرې په یخه یخنۍ مې پکې پتلی مه خو ګورئ دا بالکل د سرو زرو ونې دي. ګورئ ورته یې شاباس زبردست. هسې د هنرمندو وایي لاس نه به خاورې کېږي که نه، دا رښتیا خبره ده. دا ټیک خبره ده. یې په دغه ځای کې به دغه طرف ته په دې اوبو کې چې کوم دی دا لاټینګ راځي. یې څه زبردست. یې اوه دا وایي شاباسي ډېر زبردست پیمان چې ګورئ ورته دا خو هسې کمال شوی دی. رښتیا خبره داسې ده ډېر زیات. په دې ونو کې دا پړق پړق داسې ښکاري ته به یې اور ورکي پکې ناست دي. معنی یو شي چې اور ورکی ته په انګریزي کې څه وایي خو ډېر هسې دغه بالکل اور ورکي دي دا وایي نه او ډېره مزه کوي دا زبردست. ډېر خوند یې وکړو. اوس راشئ دا د جادو څرخکنې وینې پورته چورلي یې ګورئ ورته څونه مزه کوي. زه هم د دې د سوري لاندې ودرېږم چې هوا یې وڅکم چې څنګه ده دا پکې دی. ګورئ ورته هسې ډېر خوند کوي خبرې چې هم چې دا کمال کړی که نه هسې کمال یې کړی دی. رښتیا خبره داسې ده زبردست. دې لږ زما دغه وکړو ډېره مهرباني د زما مدد وکړو. شاباس ګورئ ورته ګوره دا مزه بېله نه څه به وایئ یاره تاسو به هم یاد ساتئ. ګورئ اوس زه په یو بله کوڅه ورغلم. ګورئ ورته دا خلک روان دی زه هم پسې روان شوم. ګورئ ورته چې دغلته څنګه حل دی. دغلته څه قسم دي خو رڼاګانې خو چې څه رنګ دي دلته هر رنګ د بل نه مختلف دی. تاسو دا دونه وکاته خو په دې کې داسې نه وه چې یو د بل په شانتې دی. هر یو د بل نه مختلف دی. دا داسې ښکاري چې هر یو آرټسټ مختلف دی. لکه هر یو خپل یو شی پروډیوس کړی دی آیټم هغه په دغه کړی د ډسپلی دپاره یې کېښودی دی. دغه هنرمندي ده چې هر هنرمند خپل هغه هنر په بالکل په هغه یونیک او اوټ لکه په یو ډفرنټ کلر کې وښیي. دغه د یو آرټ دغه د آیډنټیفیکیشن یې که نه پېژندګلو یې چې دغه چې دا نور نه مختلف ښکاري بل شان ښکاري ستا رنګ جدا وي ستا ډنګ جدا وي ستا دغه جوړ دغه بیا دغه دی. نو ګورئ ورته او دا واقعي دا بل شانته دی. د دې دغه بالکل مختلف دی. ګورئ ورته داسې بالونه شاندې دي او ټول مختلف دي او څه ځوړند دي او دغه دي او څه شاباس. او دې ته ګورئ چې دې ته څونه دنیا راغونډه شوې دی. پوه شوې دونه مخلوق دلته ولاړ دی چې څه یې وایمه په زرګاو خلک دی که نه څه ګڼه جوړه ده.
بلپونه خلک ډېر دی. ګورئ ورته. کمال نه دی، بس دا غټ شی دی چې په چا کېږي. دنیا د دغو خلکو ده، سکلفل خلکو ده. بې هنره انسان یې سم نه دی، هغه د هر ځای دی. تا کې څه کمال یې، څه خوبي ده پکې، دنیا به ستا قدر کوي. که تش کدوی نو پیمان څوک ته په تندر هم نه ولي. دا ټیک خبره ده. ګورئ. دا وینئ، زبردست. د دې ځای دا بېله مزه وه. ګوره، شاباسي. او داسې یو بلې علاقې ته رالم. ګورئ ورته، د دې رنګ بل شانتې دی. زه ورځم، دنیا ور روانه ده، زه هم ورځم. ګورئ ورته. اوی شاباسي. ګورئ. اوه، د دې مزه د دې نورو نه ډېره نه ده، نو لږه دې هم نه ده. پکې دلته څه سټرکچر هم جوړ دی، ډیزاین شانته دی. دغه دی، خو دغه چې کوم دا دغه جوړ کړي دي، دا لایټینګ یې کړی دی، دغه ډېر د کمال دی. شاباسي. او دا خو زه پوکڼی دی. ګورئ ورته. دا لا بل شان خبره ده. خبرې وارې وه بای بله 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 بله. دا د نورو نه بالکل مختلف دی. او دا دا په اوبو کې دننه دی، چې د اوبو دغه دی، حوض شانته دی، او په هغې کې دننه یې بیا دا کړي دی، دغه دی. ګورئ ورته. که اوبو کې دی، که دا په دغه کې دی. ګورئ. دغه دا وکړو، دغه لږ زما مدد وکړو، خدای دې خوشحاله کړي. زما دغه وکړو، کیمره ونیوه ډېر زیاته. ګورئ، دا رنګ لا بل دی. شاباسي. او دا رنګونه بدلوي. ګورئ ورته. دا خو نن خو ټولې د ارامتیا خبرې وې باید. پوه شو. په ما ښایسته رجوع لو پیمان چې ای شاباسي. ګورئ ورته. دا وینټر لایټس نه، دې ته خو چې کوم دی نو میجیک لایټس ورته ویل پکار وو. دې دا نوم بدلول پکار دي. دې ته دا چې کوم دی نو کنیری وارف میجیک لایټس ورته کول پکار وو، نه چې وینټر لایټس. دې دا نوم دغه دی، مناسب نه دی. دې ته میجیک لایټس پکار وو چې ویلی شوی. یاره ډېره څه مزهدار خبرې. زبردست. د سړي زامنو دا خو هم پسې څه ختمه کړې ده. په ملک کې داسې هوښیارانو د کمال خلک یې هغه ملک پورې خواري. رښتیا خبره داسې ده. دا ټیک خبره ده. ګورئ. اوس په دې کوڅه دې چې ورځم، ګورئ ورته. لا بېله لار ده. ښه ای شاباسي. ګورئ ورته. د دې رنګ او دغه بیل دی. ای شاباسي. ډېر زبردست. پیمان چې
په دې ګیلرۍ کې روان شوم، ګورئ ورته. زبردست. په اخر کې دا د سایکل ماډل وینئ او دې سره ماته اجازت. د خدای په امان. ډېر سلامونه. د خدای په امان.